صحابه په خپل ژوند کې څومره بهترینه خیرخوا د امت لپاره څومره خیرخوا خلک. دا جرير بن عبد الله البجلی رضی الله عنه مبارک راضي وای د خپل غلام ور سره کې مسلم کې دا روایت لیکلې دي وای خپل غلام ور سره کې نا غلام واسطه وي هغه آس واخستي آس چې د ترا واستي په 300 درهم باندې واخستي د چې وخت آس ډیر عمده استي ډیر بهترین استي هغه تل په څو دی واسطه وي په 300 درهم لسم بعد هغه سړی مرالی هغه د کم چې د آس مالکو هغه خادم چونکه هغه غلام چې هغه ته زما حقا چې کم دي زما مالک چې کم دي هغه به پیسې درکې ما استاد سودا سره وسوه راځه پیسې باغه درکې ا سړی چې پیسو ترالی چې ورته ویل وای په 300 درهم مې ور کړی دي د چې آس وخت هغه ډیر بهترین آس نو سوچ وکي چې دا دومره بهترین آس چې د خرڅي دومره قیمتي آس دی او د دومره ارزانه ور کوي نو خو معلومه ده چې د شاته یو داسې کیسه او داسې مسله داسې پیښ شوې ده چې دا سړی پریشان دی او دا سړی دا ټیم مجبور دی د دومره قیمتي شی چې دی هغه په خپل کم قیمت باندې خرڅي نو دته ول چې ته نه غواړې چې تاسو 300 درهم درک تا خو 300 درهم باندې سودا شوې ده لیکن ته نه غواړې چې تاسو 300 درهم درک هغه ورته وای ما خو ستاسو غلام سره سودا کړې په 300 او چې ته 300 راکې نو دا خو خپل یو شګړه د چې ما سره کوي بیا ورته ته نه غواړې چې تاسو 500 درهم درک اخر ته چې 600 درهم درک 900 درهم درک 800 درهم درک 300 روپۍ باندې سودا شوی ده یو صحابي رسول دومره بهترین انسان هغه ته 800 درهم ورکړي ولی وستا آس چې هغه ډیر عمده استه ته د مجبورۍ په وجه یا نه په پوهیږي یا ستا د شي کې دونه تجربه نسته زه په پوهیم چې دا شی د 800 درهم دی لہذا ته 800 درهم درواخ یندا څه وجه دا د خلکو په ځړه کې خیرخواهي و چې د ازما مسلمان ورور چې دغه نقصان نه کی پورته د ازما مسلمان ورور ته نقصان نه شي پیش د پریشانی سره مخامخ دی مطلب دا نه دی چې د پریشانی څخه غلطه فائدہ واخلي یو زموږ معاشره د الله مو دې معاف کړي زموږ په معاشره کې کوم مزدور یو ځای سودا وکړ او دلته رالی مالک ترالی چې ما خو پلانې شی په دونه باندې واخستې دی بیا څه ورته وایي دی دا نه ورته چې ډېر ارزان اخیسته دي لږ پیسې به نوري ورکړه دا سړی په تاوان کې دی دی ورته وایي وایي بیوقوفه دا شی خو په بل ځای کې په دومره قیمت باندې حالانکه هغه به ډېر ارزان اخیستی هغه بل سړی به په مجبورۍ باندې په خرڅ کړی یعنی 1000 روپۍ قیمت به د په 400 به خرڅ کړی خو دا مالک بیا ورته وایي چې هغه راشي ویا دا تا خو د ازما مزدور خطا کړی دی دته دوکور کړی دا خو جونیئر دی دا خو دې نه پېژ په دې کار دا تجربه نه لري لہذا ته به دا وسل په نور رقم هغه باندې نور کم کی یا یو مزدور چې دیم زکه واخی یا یو بل گاډي واخی یو کور واخی یو بل ځای واخی مالک ډیر کم مالکان دا چې هغه ورته چې تا خو دا ډیر ارزان اخیسته یو څه پیسې سړی ته نوري ورکا غریب پریشان دي بلکې الټا ورته وایي دا ګران اخیسته دی او سړی چې راځي په هغه باندې نور قیمت کموي دا زموږ معاشره ده نو خیرخواهي څنګه سول خیرخواهي خو نشته په مشکل نو اوس خیرخواهي نشته او بیا زه وایم چې زما ژوند نشایسته سي دا نشي کېدلی چې زه د بل مسلمان ورور دپاره خیرخواه نسم د بل مسلمان ورور غم زما سره نه وي نو سوال نشي پیدا کېدی چې دینداري دې په ما کې راشي وایي داسې وخت مه تېروه چې مړ سي خلک وایي ښه دی چې مځکه ځینې خلاصه شو داسې وخت تېر که چې خلک در پسې وژاړي پردي در پسې وژاړي د مولانا اسلم شیخ پوري رحمت الله په کراچۍ کې یو عالم تېر شوی دی شهید کې څو کاله مخکې هغه د نامه لاندې فالج زده او ختم و لیکن د شادو کاروبار ډیر غټ کاروبار الله پاک ور کړی ډیر زبردست خطیب او بهترین خطیب درس قرآن سره روان بیا شهید شو د چې وفات شو د زوی په کال کې چلی دی نو بیا بزرګانو اجازه ورکړي چې ورسره د پلار جنازه وکړه هغه چې رالی وای د چې وزړل وای د شاوخوا همسایګان عیسایان ورته رالو یعنی غیر مسلم ورته رالو هغه ورته ویل وای خالص تا بابا نه دی منظم د بابا سره معلوم شو وای به ډیر کورونه د عیسایانو د په خرچه باندې وسیدل دغه خلکو خرچه کول داسې ځوان باید چې مشتیر کو چې سبا پردي خلک را باندې وزاړي خپل خو څه کوي خپل خو به دردمن یي لیکن چې پردي خلک را باندې وزاړي د بل قوم والا په ما باندې وزاړي داسې وخت سړی تیر کی دومره بهترینه وخت تیر کی انا وایي ته چې پیدا شوې تا ژړل د کور والا ټولو خندل خوشحالي وه اوس وایي داسې ژوند تیر که
چې ته خاندې جنت وینې په سترګو باندې او کور والا ټوله ژاړي ستا په تګ باندې ستا په مرګ باندې